الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم اوریدونکو، نن منګه او تاسو د درس آغاز کو او هغه آغاز زمونږ او تاسو د درس هغه د قاعدې نه دی بلا تمهید او بغیر د طول او اوږدوالي نه موږ د سبق آغاز وکړو. کوشش بدای چې ان شاء الله درس مختصری او عوام رونه د دینه ډیره زیاته فائدہ حاصله کی، مشران تم فائدہ حاصله کی، نوجوانان تم فائدہ حاصله کی او ماشومان تم فائدہ حاصله کی. تاسو دعاګانې کوئ چې الله جل جلاله منګه په دې نیک مقصد کې کامیاب کړي. زما مخې ته نورانی قاعده ده، تاسو په خدمت کې درخواست دی چې ځان لا نورانی قاعده دا واخلئ او چې کله درس کیږي نو هغه په پابندۍ سره اورئ. دا مونږ چې وایو نن دا تختی نمبر 1 مفردات. مفردات د مفرد جمع ده او مفرد یوازې لفظ ته ویل کیږي. د الف نه تر یا پورې څومره د حروف چې دي دا 29 حروف دي او دا عربي د دې 29 حروفونه جوړه ده. دا 29 حروف ادا کیږي د 17 مخارجونه، یعنی د 19 مخارجونه. مخارج د مخرج جمع ده او مخرج د کوم ځای نه چې حرف راوځي، لفظ راوځي، هغې ته مخرج ویل کیږي. ان شاء الله تعالی کوشش کو چې نن تاسو ته صرف 15 حروف هغه وایو. هغه 15 حروف په کوم وایو؟ هغه الف، با، تا، ثا، جیم. دا 15 حروف زمونږه اولنې سبق شو. تاسو ته اوس زه ښایم چې دا 15 حروف د کم ځای نه ادا کیږي. په دې کې اولنی حرف چې دی نو هغه دی الف. په الف کې دا الف په قرآن مقدس کې د آ आवाज ورکی، د آ. لکه تاسو ته په دې سکرین باندې راشي صراط. په دې کې دا الف د دې صراط په منځ کې چې دا کوم الف ته دا د آ आवाज ورکی. آ ادا کیږي د خولې د خالی زینا او بغیر د یو ځای کېدو د شونډو نه. دا آ आवाज به تاسو په اوا کې ختموي. بل پسې لام دی، دا الف د 3 حرفونو نه جوړ دی، الف، لام او فا. دا فا بیا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ نو برني دواړه غاښونه چې کله د لاندې شونډې د لمدې حصې سره ولګي نو د هغې نه فا ادا کیږي. برني دواړه غاښونه، دا اینې تاسو دا برني دواړه غاښونه چې کله د لاندې شونډې د لمدې حصې سره ولګي دا د دې شونډې لمده حصه ده. نو کله چې برني دواړه غاښونه د دې لمدې حصې سره ولګي نو د دې نه به فا ادا شي. فا دا شونډه به د دې شونډې سره نه لګوئ. که دا شونډه تاسو د دې شونډې سره ولګوله بیا به د فا په ځای
پا ادا شي او پا ټیک نه ده فا ادا کول پکار دي قران کریم کې لفظ د پا نشتا نو الف پتا سو څنګه ادا کوي الف زما دي شوندو تاسو ګوره الف دا بره شونډه به زلری کم ګوره الف نو زما د دواړه غاښونه دا د دې شونډې په دې لمده حصہ باندې پراته دي الف نو دا د الف ادا کولو طریقه شو ورپسې لفظ دی با د با د ادا کولو طریقه څه ده د دواړو شونډو لمدي حصے چې کله یو بل سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا با ادا کیږي د دواړو شونډو لمدي حصے چې کله د یو بل سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا با ادا کیږي دا شونډې چې تاسو کله د لمدي حصے په سختۍ سره ولګوي د یو بل سره نو با به ادا شي با ورپسې لفظ دی تا تا د کوم ځای نه ادا کیږي نو تا د جبې سر چې کله مخامخ برنو دواړو غاښونو د ویښونو سره په سختۍ سره ولګي نو د دینا تا ادا کیږي د جبې سر د جبه راو باسه دا د جبې سر دی دا د جبې سر چې کله مخامخ دې دوه غاښونو د ویښونو سره ولګي نو د دینا با لفظ د تا ادا کیږي ٹھیک شو دا جبه د جبې د سر با د مخکنو دواړو غاښونو سره په سختۍ باندې لګوي تا داسې به ادا شي او د دین نور الفاظم ادا کیږي خو هغه به ان شاء الله تعالی تاسو ته په نمبر وایو لکه د تا د مخرج نه دال ادا کیږي او طاء ادا کیږي ورپسې لفظ دی ثا ثا څنګه ادا کوي نو د جبې سر چې کله مخامخ برنو دوو غاښونو په سرونو کې ولګي خو په نرمۍ سره نو دا غینه به ثا ادا کیږي د جبې د سر دی دا چې کله مخامخ د دوه غاښونه چې دي مخامخ د دې په سرونو باندې ولګي خو دا د جبې سر به بهر نه راوباسي او د جبې د سر په نرمۍ سره د برنو دوه غاښونو د سرونو سره ولګي نو د دینه به ثا ادا کیږي داسې په نرمۍ سره ثا د تا مخرج او ثا مخرج کې دا فرق دی د تا مخرج کې مونږ وویل چې د جبې سر به د برنو دوه غاښونو سره په سختۍ سره لګوي نو دا غینه به تا ادا کیږي او کله چې د جبې سر د مخامخ دوه غاښونو سره ولګي خو چې بهر راو نه وځي د جبې د سر او په نرمۍ سره ولګي نو د دینه به لفظ د ثا ادا کیږي ورپسې لفظ دی جیم د جیم د ادا کولو طریقه دا ده چې کله د جبې مینس برا سخت آلو سره په سختۍ باندې ولګي د جبې مینس دا جبه ده دا د جبې مینس دی تعلوم په دوه قسمه دی یو نرم تالو دی او یو سخت تالو دی نرم تالو مری طرف ته چې کوم دی هغه نرم تالو دی او خلی طرف ته چې کوم دی دا سخت تالو دی نو کله چې د جبې مینس برا سخت تالو سره په سختۍ سره ولګي نو د دینه با جیم ادا کیږي دا زمونږه اولنی سبقو د الفنا ترجمه پورې امید دی ان شاء الله تعالی چې تاسو په دې باندې په ښه طریقې سره پوهیدلی او بهتره طریقه دا ده چې کله تاسو په دې باندې پریکټس کوئ او پریکټس ورلا ډیر ضروری دی تاسو ځان ته مخامخ آینه لګو یخي او په هغه کې تاسو خپل جبه خپل غاښونه او خپل شونډې هغه سې کوئ چې آیا تاسو لفظ د صحیح مخرج نه ادا کوئ او کنه دې ځای پورې ان شاء الله اولنی درس شو دویم درس به ان شاء الله سبا خیر کو الله تعالی ژوندۍ او ګړندۍ ساته جزاکم الله خیر